خزا هغه خاون خوښوي چې هغه صفا سوتري نو خاون هغه ښځه خوښوي چې هغه صفا سوتري نو دغه شان بچي دغه شان رور دغه شان نور خپلوان نو دغه شان ملګري دغه شان معاشره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وصحیح مسلم کی حدیث دی الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ويرفع به الدرجات ایا زه تاسو ته یو داسې عمل ونښیم چې په هغې سره الله ګناهونه ریجوي او درجې ورسره پرې اوچتوي صحابه کرام ویل نه یا رسول الله موږ ته یې وښیه وایي اسباغ الوضوء علی المکاره په سختو حالاتو کې ښه اودس کوه سختو حالات څه مطلب جمي کې اوبه کمي احتیاط وکړي دا ټولې خبرې به کې دننه راغلي یو سړي ته تکلیف دی بیا هم طهارت حاصلوي رب العالمین په له ګناهونه ریجي او درجې ورچوي دا خبره یاده که چې مطلب زما دا نه دی هرگز چې صرف دا اودس خیال ساته دا خبره ما ټوله روانه کړې د طهارت دپاره ده یعنی دا شریعت چې دومره ترغیب ورکړی دی دومره زور یې ورکړی دی خو دې دپاره یې ورکړی چې ځان صفا ساتي ځان صفا ساتلو کې صرف دا راځي چې تا اودس کوه څه پکې راځي کپړې صفا ساته پیزار صفا ساته نور بدن صفا ساته ویښته صفا ساته دا یو نیم به ویني دا د جامو نه ککرې جوړ شوی دی خولو د لاسه خولو پکې نښې م کوي که نه پکې نیسي او دا ویښته ګډوډ او دا د خولو بین به ترې روان وي کله نه دا بحث وي او جی وی منګه دا د تکبر خبر یعنی شریعت ته د تکبر خبر لکه که چېرته ته داسې ووایې چې یاره سړی ځان صفا ساتي د بعضو کسانو نه بینځي توبه الله وي دومره کبر پکې دی دومره کبرجن دی وي د خلکو نه بینځي نو چې بین تیزي نو څه ورته ووایم خو چې ووتو خو بین تیزي که نه بعض کسان داسې موږ لیدلي سړیو سره ملاقات وکړي نو چې غاړو سره میلاوي ساه به دې بند ساتي چې یار به داسې حالاتو کې دی چې ته ساه نشي اخیستی سړی سوچ وکړي چې دا خدای ما سره ومن ټولې میلاو شي د ښځه به څه کوي د ده بچي به څه کوي د ده مور پلار د خویندې وروڼه نو ده ته که ویلی نه شي خو زړه کې خو شتي که نه چې دا سړی د ده نه څښا بینځي نه به راځي په زړه کې ته که چا ته ونه وې ستا خوا سره خوا له کس راغی تا سره میلاو شي ته ورته ویلی نه شي چې تا نه بینځي ولې زړه کې دې نه ده په دې دا سړی ښه ښکاره شو که بد ښکاره شو او زه به راته یو حدیث ویم کېدی چې تاسو اول پرې راوړئ ډېر ناشنا روایت ته امام ابو داود امام نسائی امام احمد راوړی دی ما ته ښکاري غالبا د جابر رضی الله عنه روایت هغه وایي اتانا رسول الله صلی الله علیه وسلم زائرا فی منزلنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر زمونږ کور ته راغلی یعنی زائرا تپوس له راغوښتی شوی هلته یو سړی ناست نور میلمانه هم ناست د حدیث ته غوږ کېدی فرأى رجلا شعیثا قد تفرق شعره یو سړی پکې ناست دی داسې شګړ بګړ چې ورته موږ وایو دا ویښته ټول ګډوډ دي داسې ولاړ دي خاوره پکې هم پرته ده دوړو والی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اما کان یجد هذا ما یسکن به شعره د ده سره دومره څه نه و چې به د ویښتو یې لګولی وی ویښته یې برابر کړی دومره څه نه اوس که موږ یې ووایو جواب کې راته خلک وایي ته د غریبانو د حالاتو نه څه خبر د صابون چکۍ وي د اسمان سره خبرې اوبه د اوبو میلاوېده ګران شوي اوس په دې طهارت باندې زموږ نه خرچه هم نه ځي که نه ته چې یو چکۍ د صابون راوړي څومره پیلان دي څومره وخت پورې هغه پرته یو چکۍ اوبه دومره ډېرې ته پوه شي اوس په دې کې سړی وایي دا وایي د غریبانانو حالات نه څخه بعض وایي دا خبرې هغه څوک کوي چې زړه یې روغ وي زړه یې روغ وي څه مطلب پته نه چې زړه یې روغ وي څه ته زړه خو الحمدلله د ټولو روغ او دا خبره صحیح ده دا خبرې هغه څوک کوي چې زړه یې روغ وي زړه یې چې روغ وي مزاج یې برابر وي دی ښه صحیح خبره کوي او صحیح خبره دا ده چې ګندګۍ ته به ګندګي وي پاکوالي ته به پاکوالی وي اوس دا د پیغمبر خبره ده وي ده سره دومره څه نشته چې دی دا ویښته برابر تیل پې ولګوه بل څه پې ولګوه وینځئ چېرته منګس پکې ووه ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة دا بل کس پکې ناست و وایي ډېرې ګنده کپړې اچولې په بد حال فقال پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه
دته دومره وبم نه ملاوي چې دا کپړې پیږي. دا د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم خبره زمانه خسته کپړې اچو. د خسته دا مطلب نه لري ته موږ نه چې نوی جوړې اچو. خسته څه مطلب؟ صفا سوترا خمزیداری خوشبو استعمال وخت اسری کړو کپړو کې ګرځدا نعمتونه د الله دي. حدیث کې راځي چې او دا حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت کړی دی په سنن د امام ترمذی کې دی. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. الله دا خوښه ده چې د خپل نعمت اثر په دې باندې وي او چې نعمتونه د قلیل لاندې ورپټي او د کټ لاندې یږدي او یې په بینکونو ورننه باسي او یې په خاورو کې ورننه باسي د قزمکه او ټوټې پیږي. ته به دلته سړی ویني په لشتکي پیزار کې به ګرځي پوندې به چودلي به بد حال د کپړې به دومره نری شوي چې د سینې هغه ویښته به کې راوځي. یاره سړی غریب سړی دی ته به دا وایي چې یاره که چېرته ملګرو سره مشورو کوو دله څه چانده راجمه نه به ته خبر شوي نیم کیلې د ده دی نیم کیلې د ده دی په داسې مال به څه کړي چې تا داسې ژوند تېر کړو چې خلک یې راته مخامخ څه نه وي خو خلک ته به خبره کوي. ته دې حالاتو ته وګوره ته دغه ته ما یو پیر دا قصه ذکر کړې وو کسو دلته یو کسو ډېر صفتي کېدو وایي دا ډېر مالدار دی پښتون خلکو په مجلسونو کې بار بار ما اورېدلي یاره پلانې وي کروڑپتی دی. بیا یو وخت کې زه لاړم سامان مې اخیستو کور له یو بل کلیوال را سره مو ملګری و نو هلته یو کس لګیا دی یو غټه داسې ډینه ولاړه دی هغه کنټینر چې هغه ولاړ دی سامانونو ته خلک کوزوي نو ما ته هغه کس وي هغه پلانې ته پېژني یاره ما اورېدلي وي ده خو چې ته لیدلی مې نه وي دغه دی هغه لګیا و سامان یې کوزو کوزو په بد حال دا چاودلي پوندې نیولې کته ته وبره دا کروڑپتی الله دا غواړي او دا خوښوي چې هغه په تا باندې خپل نعمت وویني. دا تکبر نه دی. تعالی الله مال درکړی دی الله غواړي چې ته ښه جامه واچې الله غواړي چې ته ښه پیزار واچې الله غواړي چې ته ښه مزېداره ټوپۍ په سر کې الله غواړي چې ته خوشبو ولګې. نشتي ده جدا مسله خو چې رسد الله طاقت درکړی دی هغه کوه په دې سړی ښایسته ښکاري او دا طبیعت د انسانانو والله کم سړی چې ویني داسې ډېر صفا سوتري که نه د سړي د سترګې یخې شي او سړی وایي چې زه سره بار بار میلاوي خوند ورکړي هغه سره دا خبرې ښه د چا زیله چې ورشي د یو بل خوا له خو موږ ټول ځو راځو نو د یو نیم کس زی ته به ورشي کمرې د ته په زړه کې پاټیم دا وایي چې دا مې اولنی پیر دی او دا مې اخرنی دی بیا نه راځي. یعنې بعضو کسانو خوا له چې ورشي او په تلای کېناستي چې راپاڅېدي د تلای دا مخ به سره اوچتي مسافري ده جي مسافري ده نو په بد حال ګرځه مسافري ده نو صابینونه دي ده نه ځي ولې په دې مسافرۍ کې تر انسانانو سره ملاقاتونه نه کوې ولې په دې مسافرۍ کې ستا د چا سره غم خادي نه ده ولې په دې مسافرۍ کې ته دا نه خوښوې چې ته د خلکو په نظر کې ښایسته ښکارې دا به صرف په کور کې وایي ځان صفا ساتې او دا راته ووایم دا چې مسافرۍ کې یو بد حالي دا هلته هم بد حالي ځکه چې دا خوی نه بدلېږي او څوک چې د صفایي سره عادت شوی زما دا خبرې لږې که سختي نو معافي راته کوئ او که څوک د صفایي سره عادت شوی نو هغه په مسافرۍ کې هم صفا سوترې هغه په کور کې هم صفا سوترې که نه خبره مې غلطه وکړه د یو نیم انسان کمرې ته به ورشي مسافر به ته به حیران شي چې ده چې دا کومه کمره صفا کړي کوم سیسټم د برابر کړي ته به ورته حیران شي لکه دا یاره بس وي چې دا مې داسې صفا کړي نه وي بیا مې زړه نه وي برابر دی اوس مسافر خو دی د صفایي سره عادت دی ورته پته دی چې په دې سړی ښایسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې راځي دې ته غوږ کېږده ګوره د هغه خوشبو ډېره خوښه وه او دا بدبو به انتهایي بدې شوه عایشه رضی الله عنها وایي په سنن د امام ابو داود کې دا روایت وایي یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم له چوغه راوړه چوغه چې هغه د مالوچو نه جوړه شي او مالوچ به کینو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه چوغه واچوي د مالوچو سره بیا په سړي باندې خوله راشي خوله نو چې خوله پرې راغله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دغه مالوچ بین ولګېد ځکه چې هلته هغه لمده شو نو یې راوایېغسته داسې ګزار کړی بیا یې رانه کړي بیا یې رانه کړي ولې دګې د مالوچ هغه بین پرې ولګېد
چې دا په ما باندې بین ولګېد خو چې ما سره ملوي په هغه هم دا بین لګېږي داسې صفا سوترس انسان زموږ مور پلار دي په هغه کور باندې ملګري چې ورپسې کله مدینه کې ګرځېدو چې شو نو په دې به معلومو چې په کومه لار به خوشبو ډېره وي په دې طرف تللی انتهایي مینو په خوشبو باندې انتهایي ځکه امام نسائی چې کوم روایت راوړی به یې کې دا دي وایي ستاسو په دې دنیا کې ګوره زما دا خوشبو یې ډېره خوښه دې سره به سم طبیعت لګېدو عایشه رضی الله عنها ولا په سر کې لګاو په سر کې چې کله به دا سر منګز کو دا منځ کې چې لار وتېره په دې کې به ورته خوشبو لګاوه او بیا د هغه د ملګرو دغه طریقه وه پای کې مشهور بعض پکې ډېر مشهور شوي لکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په لاسونو به یې هم خوشبو لګوله چې کور نه به وتو داسې په لاسونو وایي زه د خلکو سره میلاوېږم شاګردانو سره میلاوېږم چې زما د لاسونو نه م خوشبو دا مزه کوي او امام ابن القیم رحمه الله دا یو خبره کړې ده دا خوشبو نه ده خوشبو وایي دا د روح غذا ده د روح ورسره خوشحالېږي دی ناشنا خبره کړې لکه اوس ته په غم کې او په تا باندې خوشبو ولګېده کېدای شي ته اوس تجربه کړې وي لږ د سړي د دې غم نه دا پام بدل شي دا خوشبو د سړي د خوند ورکوي دا نفس دا روح ته مزه یې که نه مزه ته هري که نه هري او چې هغه بل طرف ته د هغې نه مزه هري اکه خوشحالی طبیعت به دله خراب کړي چې دا څه جاخت اوس دې ته الله مونږ خلاص سبحان الله سړی بې ښایسته مختاري په دې خوشبو سره او ځکه په صحیح بخاري کې دا روایت انس ابن مالک رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خوشبو هدیه چېرته نه واپس کان لا يرد الطیب چې چا به ولم په هدیه کې خوشبو ورکړه که نه نو دا به چېرته هم نه واپس کوله دا خوشبو انتهایي خوښه سمه یې خوښه نو خوشبو استعمالوئ کپړې صفا ساتئ پیزار صفا ساتئ او یو سړی مزدوري کوي د مزدورۍ په دوران کې دی هغه ټیم کې ته مجبور یې معذوره مې خو عام اوقاتو کې تاله څه چل د صفایي خیال ساتل دا د نیکانو بندګانو څه دی صفت دی او دا د تصوف دا خبرې چې دي تصوف والا حضرات کې چې دا جزیره او بد حال ګرځېده اصل کې زه به دا خبره ذکر کوم موږ د عجزۍ په تعریف نه یو پوه عجزي څه ته ته پوه شتي څه چې د سره دي په هغې صبر لکه یو سړی دی یو کمیس دی ورسره هغه سوری دی او دی ښه خوشحاله ګرځي په دقه کمیس کې چې سوری دی دې ته اوس څه وایي عجزي ستا روغې جامې شتي خو قینچي دي راواغېسته او سوری دې پکې وکاچولی دې د عجزي وایي دا لیونی په زور عجزي ګوره داسې نه کېږي ته لکه اوس یو سړی دی ځان یې په بد حال کړی دی چې خلک وایي چې دا څه دی دا عجزه دی نه عجزي یعنې څه چې د سره دي په دې باندې شکر او صبر هغه لږ دي او که هغه ډېر دي دې ته عجزي